ټولو صحابه له مکې مکرمې نه هجرت وکړل مدینة المنورې. قاری صاحب هجرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کړی دی. صحیح شو. دا حضرت ابو طالب علیہ السلام د پاره دی دا آیات. صحیح شو. هغه په هغه وخت کې مړ شوی و، په خدای قسم مړ شوی و. په دې ځمکې نه ته مخکې آیات ترجمه قاری صاحب بس یوه خبره کوو که نه، د خدای خطا ته دا اجازت نه دی کړی که نه، ته بل دین پسې خبرې وکړه یا بل مذهب وچېړه که نه. صحیح شو. الله جل وعلا دا حق را کړی دی. قاری صاحب کنځلې منځلې دا به نه ودې الله بنده خو سوال دې رانه وکړل، جواب خو مې اوس پرېږده چې جواب درکړم. صحیح دی. صحیح شو. ما ته الله جل وعلا دا حق را کړی ده، دا یې امر راته کړی ده، دا مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر راته کړی ده چې د ما د دین د ما د صحابه او د ما د اهل بیتو دفاع وکړي. موږ نه زیات څوک نه مني اهل بیت. صحیح شو. نو ته څنګه دفاع کوي؟ اهل بیت څوک نه مني. روحی جان یعنی تر ټولو زیات اهل بیت تاسې منونکي یاسته؟ او بېشکه بالکل دې کې څه شک نشته. دا منل څنګه وي؟ د اهل بیتو منل څنګه وي؟ دا خو لږ راته تعریف کړه چې څوک خبره ته پیغمبر څنګه منې یا زه څنګه منم؟ پیغمبر علیه السلام چې څه راته ویلي، پیغمبر علیه السلام چې څه راته ویلي دي هغه منم. دا د ما منل دي. تا ته پیغمبر څنګه څه ویلي دي؟ مطلب زندګۍ کې ته ماته لږ څو پوینټونه بیان کا که نه. پیغمبر علیه السلام راته ویلي دي چې اول کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله. تاسې نه وایاست، موږ یې وایو الحمدلله. الحمدلله. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، امیر المؤمنین علی ولی الله والله قسم که یا امام علی وخلیفته بلا قسم. شابه. والله قسم که رسول الله دا کلمه امت ته ښودلي، والله قسم که امام علی دا کلمه ښودلي، والله قسم که امام حسن ښودلي، والله قسم که امام حسین ښودلي، والله قسم که امام زین العابدین ښودلي وي، والله قسم که امام باقر ښودلي وي. د زړه سره دا خو اول درواغ په اهل بیتو دی ویل. زه تا ته تر مرګه چیلنج در کوم د تا ټولو اغاګانو ته له امام علی رضی الله عنه د همدغه کلمه راته ثابته کړه. قاری صاحب ته خبره اوره، ته ماته دا وایه که نه څه علي د خدای ولی نه دی؟ ګوره د زړه سره علي د الله جل وعلا ولی څه کوي؟ د اولیاء ولی ده. نو بیا ته څه وایي که زه دا پکې ایډ کوم؟ صحیح شو. ګوره دا د دین خبر د دین کارونه نه دي. ګوره د زړه سره دا د باړه چینار بازارونه نه دي چې پکې ګرځه راګرځه چې څه دي خوړل هغه خوره. دا دین ده، دا د اسلام روح ده. اول غوږ نو دا جواب ته خو تر پایه پورې بیا د نو درته معلوم یم. دا دین ده د الله بنده. الله قرآن کې څه وایي؟ وما آتاکم الرسول فخذوه. رب العالمین وایي څه شی چې د ما رسول درکوي هغه در واخلئ. رسول الله اوس ما او تا ته څه کلمه را کړې ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې را کړې ده. والله یو د نو خو ګوره خو ادب نه زده کوي، ادب نه زده کوي. والله که چیرې امام علي رضی الله دا ویلي وای چې ووایاست اشهد ان علي ولی الله، یا د علي رضی الله عنه شیو دا ویلي وای چې اشهد ان علي ولی الله، د ما د په رب قسم له تاسو نه مخکې به موږ ویله. نه دی ویلي. امام علي رضی الله د رسول الله مخالفت نه ده کړی ټول عمر چې رسول الله یوه کلمه امت ته ښودلي او علي رضی الله بله کلمه ښودلي. نبي علي رضی الله عنه ټول عمر د نبي علیه السلام مخالفت نه کول، د نبي علیه السلام په خبره کې خبره نه کوله. هغه ځان ته دومره جرأت نه ورکول چې د نبي علیه السلام په خبره پسې خبره زیاته کړي. هېڅکله نه. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو علي رضی الله داسې عمل کول چې ځان یې ورباندې قربانول. دا د تاسو هغه درواغ دی، هغه اپډیټ ده چې بیا وروسته په سوونو کاله وروسته دا اپډیټ د تاسې په دې کمپنۍ کې راغلی ده. بیا اشهد ان علي ولی الله مو ورزیات کړی ده. او زه به د تا له کتابونو درته وښیم چې د تا کتابونه وایي چې څوک په اذان اقامت و کلمه کې دا کلمات ورزیاتوي په دې دا لعنتیان دي وایي دا خلک. دا د یوه خبره.
قاری صاحب بیا مانه خبره پوهېږي که نه خبره وره قاری صاحب دا مطلب قرآن کې نه دي لیکلي که نه صحیح شو څه شی نه دي لیکلي دا کلمه خو قرآن کې نشته زه د تی علین ولی الله که نه دا صحیح شو که نه خبره واوره قاری صاحب سل خبرې سارې خبره واوره قاری صاحب مخکې ما خبره په منځ کې ما څه درته زه جواب په تفصیل ما نه بیا خبره پوهېږي زه ته پوینټ والا خبره کوم در سره ویلي حاضرې وخت څه قرآن کې مطلب څه قرآن کې هر شی نشته ته بیا ما ته د نورو کتابو حوالې ویلې راکوي خو هغه کتابونه بیا زه نه منم که نه یو قرآن خدای کتاب دی او خدای طرف نه راغلی دی ته بیا ما ته ویلې هغه راکوي ترمذي والا ابن ماجه والا یا د نورو کتابو حوالې ته ما ته ویلې راکوي او داسې ډېر شیونه شته دي چې قرآن کې نه دي لیکلي دا خو ته منې که نه قرآن کې ډېر خوندس اوس ته ما ته صحابه ته پرې مه کوه خلاص کړه صحابه څه شی کړم لټیت کړم ها او صحابه ته ما ته قرآن نه ثابت کړه چې صحابه عمر صاحب ابوبکر عثمان او دا ما ته ثابت کړه صحیح شو دا قرآن نه ما ته ثابت کړه پشترب اوس وخت قرآن به ثابتای کتاب حواله نه مانم صرف قرآن الله کتاب نه به حواله راکوي صحیح ده پشتر ګوري دوستانو دې کس الله جل وعلا دې ته هدایت ور نصیب کړي الحمدلله هدایت یې خدا ثابت ها دویل سي علي دی الله دوست د کنه د علي ولی الله د کنه د دې جواب یې ریواوره علي رضی الله عنه اهل سنت والجماعت ولی الله سکه بلکې شپاړه سو روایتونه جن لرو الحمدلله مو په خپل دین کې لا علي رضی الله عنه شپاړه سو دا ولی نور خبره پرېږده کې ته ماته قرآن شای ثابت واکنه کسي جواب علي رضی الله عنه تاسو په دې ټوله کمپنۍ مذهب کې شپږ سو روایتونه جنې لرئ هغه نه پوهېږم سل پکې صحیح دي تاسو په مبانیو باندې نور ټول هغه پکې ضعیف دي دا دی یو اهل علي د موږ ولي ده په دې کې شک نشته د ما د بچو ولي ده د ما د بیبیانو ولي ده د ما د مور و پلار ولي ده د ټولو مؤمنانو مسلمانانو ولي ده ای اهل سنت والجماعت د تاسو دی په الله قسم ټول په ولي کې سي علي رضی الله دی موږ ولي او دی موږ دوست ده دا علي د دی موږ ولي دی موږ دوست الحمدلله لیکن دا ستا لزان بدعت کارونه کړی دي اهل بیت په نامه دي کړی دي علي رضی الله په نامه دي کړی دا در سره نه من دا ځکه عبادت ټول توقیفي دي په دې دا اصطلاحات ګمان نه کوم ستاره سر ور باندې خلاصي لیکن وس راسه د صحابه و دا قران ده راسه قرآن عظيم شانكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم راسا بوكس خراتا بوكس سورة الأنفال بيزني بقرآن الكريم كي سورة الأنفال نم دي أوريد لي او بالکل الحمدلله ما ټوله حفظ کړي ده سورة الأنفال دا سورة الأحزاب صحیح شو کنه ما شاء الله ما شاء الله سورة الأنفال لسما سفارة أو دي سورة الأنفال دري أو يم لمبر آيات ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة
ورزق کریم. اوس راته ترجمې ته وګورئ. دا د سره نوٹ کړي زړه سره. الحمدلله دلته چې راځي اوس د بعضې صورتونو نومونه هم زده کوئ ماشاءالله. وګورئ والذین ما یک دی خلاص کړه زه چې کومه پوښتنه درنه کوم د هغه په په یا کې جواب راکړه وروسته بیا خپل خبرې دې وکړه. ما یک دی خلاص کړه. صحیح شو صحیح ده صحیح شو. ابو بکر او عمر او عثمان او علي رضوان الله علیهم اجمعین دوی له مکې نه مدینې ته هجرت کړی و که نه و کړی؟ او هجرت یې که نه کړی و له مکې نه مدینې ته که نه؟ صحیح ده. شابس افرین حقیقت را سره وایه ځکه الله ته به ورځې. ته پرات ترجمه وایه خبره ما نه پرې پښتنه مه کوه ما ته اول پرات ترجمه وایه دي آیا د تا کوم آیا دا اوس ویله که نه دي ما ته پرات ترجمه وایه. استر د درازه مجلس والذین اغه کسان آمنو سی ایمان راوړل وهاجروا هجرت وکړل. آمنو سی ایمان راوړل وهاجروا هجرت وکړل. هجرت چیرې وکړل؟ ټولو صحابه له مکې مکرمې نه هجرت وکړل مدینه المنوره. قاری صاحب هجرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کړی دی. صحیح شو. دا حضرت ابو طالب علیہ السلام د پاره دی دا آیات. صحیح شو. هغه په هغه وخت کې مړ شوی و په خدای قسم مړ شوی و ته دې ځمکې نه ته مخکې آیات ترجمه وکړه مخکې آیات ترجمه وارو هجرت و دې زړه سره ابو طالب علیه السلام د ځمکې له لاندې سفر کړی و که د ځمکې په سر سفر کړی و؟ ته اوس د پرات ترجمه وکړه بیا ته ماته خپل پینټونه بیان کړه. صحیح دی که نه؟ وهاجروا وجاهدوا او جهاد وکړل. جهاد خو ابو طالب خو جهاد هغه په مکه کې مړ شوی مکه کې جهاد فرض نه و دا دی بل. وجاهدوا جهاد وکړل فی سبیل الله په لاره د الله کې. اوس غوږ دا الله جل وعلا مهاجر وښودل. ته پوهېږې صحابه جنتیان هم دي دا څه کوې چې دوی صحابه دي؟ زه په همدغه آیت کې صحابه جنتیان دي له همدې آیت کې صحابه و جنتیوالی درته ثابتوم. اوس غوږ شه والذین او اوس غوږ شه آیات تر پایه ورسو. دا خو تر دغه ځایه پورې الله جل وعلا مهاجر وښودل چې دا مهاجر صحابه. والذین او هغه کسان آووا چې ځای ورکړل ونصروا او مدد وکړل. یعنی کوم صحابه چې په مدینه کې دي دغه صحابه و چې د مهاجر ورته ځای هم ورکړل کور و ځمکه هم ورکړه او مدد هم وکړل. اولئک همدغه کسان اولئک دا جمع ده دا کسان هم المؤمنون هم بیا پسې واوره هم دوی المؤمنون که ابو طالب بیا داسې ویلي وای چې مؤمنو حقا دلته مؤمنون حقا جمع ده. دغه مهاجر او دغه انصار الله وی دا حقیقي مؤمنان دي. نعره تکبیر حقیقي مؤمنان دي. لله الحمد. راویښ نعره تکبیر الله اکبر لله الحمد. اوس غوږ شه لهم مغفره. دا حقیقي مؤمنان څوک دي؟ ته لږ ماته دا وایه. تا خو آیات ترجمه وکړه دي کې خو صحابهو څه مطلب سره تعلق نشته دی آیات سره. ته دا حقیقي مؤمنان شو د تاویله دا هجرت یې وکړو دا خو پیغمبر صلی الله علیه و وسلم سره ډېر کسانو څه هجرت یې وکړو. ته ویلې ځان ته پوینټ ته صحابهو ته دا حضرت عمر ته ابوبکر دغو ته ویلې پوینټ ته خپل هغه کوي جوړوي. ما مخکې درته ویل مال ابوبکر عمر هجرت کړی که نه ده کړی؟ تاسو راته ویل یو منټ صحیح دی هجرت به کړی وي هغه باسې کړی وي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېرو خبره کسې که نه ته خبره نه واوري بس خپلې خبرې کوي. ډېرو کسانو هجرت کړی دی. دا هغوی پاره نه جوړېږي.
چې څومره کسان مهاجر او انصار الله په دې آیت کې ښودلي دي دا ټول دا خو صحابه څه کوي بلکې جنتیان دي. اوس لږ آیت ته غوږ ونیسه، اوس هغه لږ حواس نور در پکې پاته د هغه هم درنه باسم. لهم مغفره، الله وایي د دغه مهاجرو انصارو دپاره مغفرت هم ده. اوس پسې واوره، ورزق کریم، او په جنت کې دوی ته عزتمن رزق هم ده. ابوبکر ته قرآن وایي جنتي ده، عمر ته قرآن وایي جنتي ده، عثمان ته قرآن وایي جنتي ده. موږ په قرآن ایمان راوړی ده. دا دی یو. څنګه ورته وایي؟ څنګه قرآن کوم ځای کې ورته وایي چې دا جنتیان دي؟ کوم ځای کې ورته وایي؟ ته خلک ماته ته پوینټ د کاري صاحب خفا نه شي، پوینټ د بیخي غلط دی، پوه شوې؟ دا پوینټ نه جوړېږي. زه یم 110% الحمدلله. دا سوره الانفال، سوره دا آیت کې تا ویل چې له دې نه مراد ابو طالب ده. ابو طالب ایمان راوړی و. څنګه کاری صاحب چې آئی ابو طالب جهاد کړی و. الحمدلله ابو طالب علیہ السلام پیغمبر ته کور کې حفاظت ور کړی دی، کور کې پیغمبر ساتلی دی تقریبا 40 مانه خو ایگزیکٹ پویر شو تقریبا 35-40 سال. زه تا نه اوس یو کوېشن کوم. نه تاسو یادوي که نه؟ خبره واوره کاري صاحب، خبره واوره، کسې خبره مه کټوه که نه، خبره واوره. یو سوال باندې خبرې یو کوم زه پوینټ ته راځم. ابو طالب هجرت کړی و. حضرت ابو طالب علیہ السلام خبره واوره. ته نور کسې ما سوال نه واورې که نه، جواب نشته، خبره واوره کسې که نه، ته خبره واوره. تاسو یادوي ته حضرت ابو طالب علیہ السلام او جاهله ابو طالب هجرت کړی که نه ده کړی؟ الحمدلله زه جاهل یم. کسیان سوال نه مه تخته، سوال ته متوال جواب راکړه، بیا به زه جواب دیم. ابو طالب هجرت کړی که نه ده کړی؟ هغه جواب راکړه، ته ماته هغه ماته کمپلیټ کا، صحابه ماته ثابت کا. یو دا ډبل کوېشن دی. آیات نازنین تښتېدلی. زه الحمدلله ما ته پاتې دی قرآن ټوله. ته وتښتېدې، ته ټوله غلطه ترجمه ویله، پوه شوې؟ ټوله غلطه ترجمه دې وکړه پښتو کې. والذین ترجمه څه شی ده؟ د دې ترجمه وکړه. والذین د دې ترجمه وکړه. والذین ته اوس ما ته دا وایه که نه کاري صاحب؟ تاسو یادوي چې حضرت ابو طالب علیه السلام ایمان نه دی راوړی. وګونیسه والذین د دې ترجمه وکړه. د دې ترجمه څه شی ده؟ دا پرېږده، دا دې ترجمه ما ته ښه پاتې دی. الحمدلله ما ته پاتې دی. ته اوس ما ته یو ټکي ترجمه وکړه. والذین د دې ترجمه وکړه. د دې ترجمه څه شی ده؟ دا خلکو ته استعمالیږي. خلکو ته استعمالیږي. خلکو ته استعمالیږي. واموریدل دوستانو، خلکو ته کومو خلکو ته؟ د باړه چنار خلکو ته؟ نه، د افغانستان کابل خلکو ته، د افغانستان والا تندور خلکو ته استعمالیږي. دا تاسو ته پوه شوې؟ تاسو روټۍ پخې کړي کې او تاسو صحیح وکړئ. خبره واوره کاري صاحب. دغه جواب ما ته راکړه. تخته ما اوس ګوره، ما ترجمه غلطه وکړه. هسې که نه خپل صحابه و مخی مه تخته. ما ترجمه غلطه وکړه. اوس یې ته وکړه. والذین د دې ترجمه څه شی ده؟ ته بس دا ترجمې پرېږده. ته اوس د دنیا قرآن کې ډېر هغه دي، ته نه زه اوس تپوس وکړم، ته به پاتې نه وي. بل آیات درته وایم که د قرآن د آیاتونه به در باندې لګېږي. بل ترجمه بل آیات درته واخلم. زه تا نه قرآن ښه زیات منم، پوه شوې؟ ته اوس ولې تښتې؟ ته ما ته دا ثابت که که نه، صحابه ما ته ثابت که. یو بل کوېشن ده، ته ما ته صحابه ثابت که قرآن نه. زه کتابونه نه منم، ما ته به صرف خالص قرآن نه ثابتوي، او ما ته به نومو سره ثابتوي. صحیح شو؟ نومو سره د امام علي څنګه ته؟ صحیح ده. خو ته 12 امامان ذکر نه مانی. څنګه؟ 12 امامان مني؟ الحمدلله ولې نه منو؟ په دې 12 امامانو کې د کوم امام نوم دی په قرآن کې راغلی چې ته مني؟ د 1,24,000 پیغمبرانو کې د ټولو پیغمبرانو نوم قرآن کې راغلی دی. ما ته دا جواب اهل بیت ذکر پکې شوی دی.
قرآن کې ما ته اهل پاتې بیت. دی چې اهل بیتو کې کوم کوم کسان راځي ما ته پاتې دی ته اوس 1,24,000 پیغمبرانو نمونه ما ته قرآن کې وښوده د اهل بیت ذکر ایک قرآن لاکھ- کې راغلی 1,24,000 پیغمبرانو نمونه راغلي دي او زناوره دا خو مې پرون درته جواب کړ دا خو مې پرون تا دې افغانستان اوس به خدای ته ویل متعیب کې څه حالات دي پاکستان دي طرف نه بو متعیب درنه راباسم که خدای ته ویل د صحابه وو دا صفت په دغه خرو باندې داسې بدلږي د تاسو نه به د صحابه وو په دې صفت باندې داسې یوه متعدر نه راباسم دی خوا